السلام علیکم. د بولک فایل سیستم چې ورته وایي فیلینګ سیستم چې اتوماتیک په ایکسل کې جوړاو دغه دوهمه او وروستنۍ برخه ده. هغه فایل دا فایل ما سره دا بولک فایل کریشن ان شاء الله لمنۍ طریقه خو ډیر اسانه او ما ډیر کوشش کړی چې هغه ډیر رالند کما ځکه ځینې خلک وی بي پروګرامینګ سره نابلد دي. نو دلته راځو نور هغه سرټیفیکیټ اتوماتیک ډیټا نه پل کیږي بلکې سیو کیږي نه. نو د هغه لپاره راځو دلته فعلا دې ضرورت نشته. دلته بیا پاتې وروسته چې سرټیفیکیټ ته راځو او الټ اف ال ای ونخلم کنه تر دې چې پور هم کار کړو کنه دا هم داسې کو هغه به اتوماتیک را سره فل کیږي. صحیح شو. زه دلته راځم ډیبګ اف 8 وامه سرټیفیکیټ چې کو فل کیږي ګور هغه اتوماتیک فل روان ده. کله چې فل شو نور خلاص کار موږ د دې نه یو ریم کی یا یو اوبجیکټ جوړو د دې کورنت بوک نه. نو زه دلته راځم سی دبليو ای بي اول د دې نه کاپی اخلم ا ډاټ یوزر رینج نه کنه یوزر رینج ډاټ کاپی کوم. یوزر رینج په دې خاطر ان کاپی واخلم ټول شیټ بغلغه کې لای تنای سیلونه دي کنه تر 18 میلیارډ پور سیلونه دي ټول کاپی د ضرورت نشته پکې هم دا کاپی کوم او به سی دبليو بي ایکوال ټو current active workbook f8 کوم f5 هم run error نشته او سلیکشن هم وسو. اوس کله دا سلیکشنز دا باید نور سیو سي څنګه سي دا باید سیو سي خو د سیو کولو په وخت کې باید یونیک نیم ولري. یونیک نیم دا چې بل سره یو رقم نیم ولري نو هغه ماته ایرر راکړي د ایرر پوجي کې نو بیا د ایرر فایند کیږي بیا نو هغه ریفلیس کوي به نو ریفلیس کوي. فار ایگزامپل زه راځم ای ډرایو کې او بیا دلته راځم دلته یو نوې فولډر جوړوم فایل په نامه به ان شاء الله ست په ای ډرایو کې فایل هغه اوس پهلن ام پی ټي د خالی در اثر کنه دا باید ای ډرایو ته ولاړ سي. نو زه څنګه کوم نیم څنګه ورته سلیکټ کوم درځم فایل نیم د هر وی لپاره بیل نیم ځکه هغه د انساید لوپ کې ده. نو زه داسې ورته وایم په سی کې لمر سره ډیټابیس نو ډیټابیس ډاټ رینج ا 1 خنس کولای موږ وای هغه سټیټیک د ډاینامیک تیړو نو ان کنټینټ ورته کو ای ور سره یو ځای کو ډاټ ویلیو او دلته ټیکست ورسره ټایپو دلته لیکم کوټیشن نیم کوټ شروع ان کوټیشن اند ساين ځکه ټیکست کنټینټ کوم. دلته بیا راځم په پای کې ورته وایم فادر نیم دلته لیکم فادر نیم دلته غټوم ضرورت فادر اوکے فادر کوټ شروع دلته دا بلاک کوم فادر نیم کوټ شروع اند دلته بیا ورته سی ډاټ رینج بی کالم نه باید ډیټا را وخته سو کنټینټ سي لکم رونه کوم چې پای کې دا خپل لوپینګ کوي کنه او به ډاټ ویلیو او به دلته ان ساين ورسره جو کوم او دلته راځم کوس بندوم کنه دلته لیکم ډیټ ډیټا ورسره کنټینټ کوم چې باید په کوم ډیټ باندې فارمیټ یو فنکشن د ایکسل ایکسس کې دا کار کوي چې ډیټ نه فارمیټ وباس وی بي ای کې کار کوي مګر ایکسل کې بیا کار نه کوي شیټ کې بیا ټیکست فنکشن لرو کنه ضرورت فارمیټ راته وباس د کوم ډیټ نه د ناو نه کورنت ډیټ نه څه فارمیټ راته وباس په دې ورځ باندې او په دې مونت باندې د سړی دا اوټ کړای دا ایکسپورټ کړای دا او دې کې نور ان شاء الله کنټینټ اند کې ضرورت نشته. دلته راځم فادر نیم کنټینټ اند ساين دلته غواړي کنه f5 بالکل صحیح ده ایرر نشته. وز دا کله فیل سو نو باید دبليو بي کورنت وربوک نه یو اوبجیکټ کریټ سوی دا باید سیو اتوماتیک ضرورت وی بي ډاټ سیو از 2 به دا سیستم د چې پاغه کې موږ سیو فارمیټ ورکولای سو دې فارمیټ ضرورت نشته. زدل ترازم او بیا دا لیکم فایل نیم او فایل نیم غواړي فارمیټ ته ضرورت نشته. ضرورت فایل نیم خو زه په ای ډرایو کې داردم نو کوټیشن کې ای ډرایو کې داردم او الته کوم دلته فایل په نامه یو فولډر پیغه په انساید کې دم کده ضرورت نه بیا تاسو اپلیکیشن کنټینټینګ کولای شئ اپلیکیشن ډاټ پات سپریټر یا سپریټر دلته راځم پات سپریټر فرق نه کوي صحیح
نو زه کدی سایډ انسایډ کې ونسم مشکل نشته د دې په انسایډ کې کده پل مخ کې ونسم مشکل نه لري انسایډ کې اینڈ کنکټینیټ کا ورسره چي څه په نامه باندې فایل نیم په نام باندې سیو دا خپل اتوماتیک سیو کیږي ګوره زه راځم ما سره رننګ د فایل روان ده بس هغه ایکسپورټ کیږي زه دلته ګورم په کوم ډرایو کې دا د فایل او د هر یو ریزلټ شیټ ځان ته پرنټ شوی زه وایم آیا دا نیم د کوم زوی چې دغه ریزلټ شیټ ته کنه دا انیبل کوم فلم ماکرو د بیک ګراوند کې چلیږي دا هم نیم د کوم د کمپیوټر او دا ایوریج دا بالکل صحیح سو کله چې دا روان زه وایم باید ما سره معلوم سي چې دلته آیا دا سټیټس بار باندې باید ما ته وښودل سي دا اوس دونه روان ده کنه نو دا غل لپاره به څه ورکوم فرست ټایم کې مخکې تر لوپینګ نه بنو سټیټس بار امپټ کوم نو ضرورت اپلیکیشن ډاټ سټیټس ډیسپلی سټیټس بار اخلم ډایرکټلی سټیټس بار ایکوال ټو امپټ خالی کا ورسته به څه ورکي ورسته بیا لوپینګ انسایډ کې باید هر څه سره چینج سي نو څنګه ورته وایم بیا ضرورت اپلیکیشن ډاټ سټیټس بار مساوي کله سره ضرورت کورنٹ کوم یو رننګ کیږي ضرورت کورنٹ پروګرس کوم یو ده په ایکس ده and remind څو در سره ضرورت کوم چې ټول کاونټ خود دې په ډی کې پروت ده d ماینس ای کوم نو ضرورت d ماینس ای او کو دا بریکټ کې ونسې هیڅ مشکل نه لري مخکې هم تر کنټینیټ نه چې کومه کورنٹ دلته می کنټینیټ ساين نه ورکړای دې سایت کې او دې سایت کې صحیح سو کله سټور کار خلاص سو نو دا یو څه خبر د ریم خالی کو نو ریم د خالی کولو لپاره وی بی ایکوال ټو نوثینګ سره کوو صحیح سو یو او بل میسج باید مشترک میسج باکس done and status bar application dot status bar equal to done وس لازم کورنٹ رن کوم ترانزیکټ بٹن ته می کوډ کړی د خو هغه بیا ورسته ان شاء الله ګورو زدل ترازم اوکې الته ایرر د نو ډیبیګ بالکل مشکل نشته اوس به چې کو ان شاء الله دا مشکل نه کوم درته ځکه دا وړ ایرر پریمټ باید څوړو کو زدل ترازم دا ډیټا ورته امپیچ کوم یو کورنٹ یوز دا غنه جمپ اخلم سکیپ او دا رن ټایپ کې ایرر هم بیا راکې ځکه هغه پیل نه سره اوپن د ځکه دا هغه ورک بوک کې ډایرکټلی د اکټیو نه کاپی تللی ده او رن ټایم کې ایرر زدا کلوزم کنټرول اس کلوز او دا کنټرول ایکس کوم راوړم یې دلته او کنټرول وی کوم کله چې می کنټرول وی کو کاپی نه داخلته فایل ترازم کنټرول ایکس کنټرول وی یوزیج خو نه ده بالکل ته اوپن سو ډایرکټ اوپن کوم کله چې ما سره اوپن سو نو څنګه کوم یو خو ماکرو انیبل ده ماکرو باید اتوماتیکلی انیبل کدا د زین غواړی تاسو انیبل کولای شئ اپشن ته براسي ماکرو التم در سره او ټروس سنټر ته براسي او بیا بدل تراسي او بیا براسي دلته ټروس میسج بار نه ورشو د ته ضرورت نشته او غواړی شئ ماکرو کمپلیټلی انیبل کې دلته ماکرو انیبل خدا ده کنه کمپلیټلی ټول ناٹ ریکمندډ کو مشکل نشته ولو کدا ماکرو ډیر خطرناک هم وي او بل دلته 18 سیستم یې دلته براسي او دلته بخپل نوې لوکیشن اضافه کوي دا غو ماکرو به هیڅ وخت تاسو نه بیا پښتنه نه کوي صحیح سو چې دا انیبل کم کوي ډیسیبل دا پلان انیبل کوم کله چې می انیبل کا نو د بٹن په اساس به دا څنګه کوډ کوم هغه کوډ خو بالکل بٹن سوې ده کنه خو پات میدان نه در کړی هغه کوم ډاینامیک پات ور کړی خدا په جی داس په سرټیفیکیټ کې کوم شیټ تر سره په جی 7 کې را سره پروت نو الټ اف 11 زدلته پرنج کې ورته هم دې ته نور ضرورت نشته کوم رینج سی پاشیټ کې پروت نو دغه کوم اوبجیکټ جوړ کړی د ترانزیکټ می بی جوړ کړی د نو زه ورته وایم بی ډاټ رینج جی 7 کنټینیټ کا دلته مهم خبر ده د کای تاسو ډاینامیک خپل ټایپ وي او کوای شي باید براوز کم
د براوز کولو لپاره به رایټ کلیک ور باندې وکړو بیا به دلته کوډ وکړو فعلا به مشکل خو یا دلته ټایپ څه کوم په سی ډرایو په ای ډرایو کې په فایل کې باید ډیټا ولويږي نور په دې باندې کلیک وکم ډایرکټ به ډیټا ولاړ شي او کورنټ روان هم ده ټول سرټیفیکټونه ډکیږي کله ته نه هم ته ولري هیڅ مشکل نشته که زه دلته راسم دا اوس دې انسرټ کلوز کما او زه رالم فایل ته دا ریفریش کم فایل می ورته ورکو ان شاء الله ای ډرایو فایل دې زموږ چې کوم ای ډرایو فایل می ورته ورکړای ده ट्रांजैक्ट की ई ड्राइव फाइल सेव करें मैं मुकना मुझे उधर बैच कौन सी दायर कौन सी की तो alt F11 तराजम alt F11 तक ना और बे बिल्कुल हम दलता ई ड्राइव फाइल की पर इनसाइड की फाइल बिल्कुल सही था एक मुश्किल ना साधारण काम और बे राजम फाइल एक्सपोर्टर फाइल तराजम और बिल्कुल सही तरह से एक्सपोर्ट से भी दी दहर यू शीट पेल पेल तक ना یو مهمه خبره بل ده چې کوم وایي چې باید فولډر کچیر یو څوک ډیلیټ کړي دلته راځو او موږ دا دلته داس کو یو فایل شیفټ ډیلیټ مې کو یو فایل هم دلته یوزیج د فیلم کورنټ اوپن ده دای آل ډن ان اوکے دای هم کلوز او دای ټرای اگین ځکه فایل هم کلوز کو ساتي ډیلیټ راسل ټرای اگین یو ځل کلوز به هم ایکسل نه درسه خلاص دایم شیفټ ډیلیټ ختم شو اوس که بعضې اوقات موږ سره فایل ډایرکټري نه وي نو بیا څه رقم موږ ته معلومیږي چې یا باید هغه کریټ کړي که نه نو دلته راځم وی بي را سره اوپن کوم او بیا آلټ F11 ته راځم او بیا دلته کریټ کوم نو د دې لپاره یو مهمه خبره دا ده چې باید فایل ډایلوګ سیستم یا سکرپټینګ کې باید تاسو یو څه بلد یاستئ که هغه دې ځای نه امپورټوئ که نه امپورټوئ مشکل نه لري ځکه موږ د هغه ډایرکټلی اوبجیکټ اخلو همداسې ورته وایو مثال موږ وایو دایم ا هغه معلوم نه ده ویرینټ د اوبجیکټ ده که نه بیا موږ راځو ورته سی ټي ا ایکوال ټو دا خو ا ځکه سته هلک مې را سره اوپن کو دا اوکې کوم او سیټ دا کلوزم سیټ ا بی ایکوال ټو څه رقم ا بی ایکوال ټو create object او بیا سکرپټینګ ورته ورکړئ خو زه نه غواړم ځکه هغه به مشکل اول ور تاسو لپاره نو تاسو دلته راځئ ټولز ته او بیا راځئ ریفرنس ته او مایکروسافټ رن ټایم لایبرري اوپن کوو امپورټ کوو رن ټایم اس دا چې دا اس سی آر رن ده په دې باندې ان شاء الله راتلونکي ویډیو جوړو ځکه دا خو ټول اپریټینګ سیستم او پروګرامینګ خو بالکل اصلي کیسه ټول په اپریټینګ سیستم کې ده موږ په هغه باندې هر رقم تخنیکونه کارولای شو هر رقم پروګرامونه ایډوانس جوړولای شو هیڅ مشکل نه لري ډیټابیس جوړو خو یو عادي خبره ده خو ما پروګرامینګ ډیر عجیبه کار لري ځکه ټول کار په اپریټینګ سیستم په اوبجیکټونو باندې کوي دا را امپورټ کله چې امپورټ سو بالکل ما سره کار شروع کو ډایم اف اس ایکوال ټو fs as scripting dot file system object دا به initiate object create کوو تاسو equal to new scripting dot file system object دا یو طریقه ده او دا سین initialize کو directly file fs equal to as new scripting dot file system object دا ضرورت نشته سی ټیک کنه بس هم ډایرکټ کار کوي ضرورت ffs dot git folder آیا گیټ کا یو فولډر راته په کوم ځای کې فولډر په ای ډرایو کې په داخل کې کده فایل په نامو چیرې فولډر را سره پروت وو دین څه وکړه که موجود وو هېڅ مه کوه ایلس که نه موجود بیا یو څه وکړه که نه fs ډاټ کریټ فولډر په کوم ځای کې جوړه یې په ای ډرایو کې او فایل په نامو باندې فولډر راته جوړ کا اینډ اف کریټ کا فولډر د ای ډرایو په داخل کې هېڅ مشکل هم نشته fs ډاټ کریټ کا فولډر په کوم ځای کې د سیټ د ای ډرایو په داخل کې د فایل په نامو یو فولډر راته جوړ کړه اینډ اف اوس زه چې کوم مثلا ما سره فولډر شته فایل اف او تیر ول ډایرکټري ته تللی دي دلته راځم اف فایل نشته را سره نو خپل ځان ته باید په خپل فولډر جوړ کی کنه یا ورته وایم احمد محمد نو بس کلیک ور باندې کوم فولډر موجود نه ده خو ډایرکټلی ناٹ فاوند if fs dot folder is not found if folder exists e drive په داخل کې فایل په داخل کې
فایل کې چیر موجود نو بیا تی چې کوي ګوره هغه تر فالس ریټرن کوي که فالس دا کنډیشن چلیږي که تر اوسه هغه کنډیشن بالکل لاندې ځي رن کوم نه اوکې دیږي تم پام دی ان شاء الله کنه حال ډن اوکې اوس راځم ای ډرایو ته اتوماتیک ته ځان ته یو فولډر هم جوړ کړی فکر کوم FIL ای ډرایو کی ډاون خو بن نه هم دا ډاون فایل خپل ځخت اتوماتیک فولډر هم جوړ کړی او کې ډیټا هم اچول